یو څو مهم او لنډ خبرونه. په افغانستان کې همدا اوس 13,000 قراردادیان شته. له دې جملې څخه 6,350 امریکایان دي. په افغانستان کې تر 2019 پورې 3,816 قراردادیان وژل شوي. په عین وخت کې یوازې 2,300 امریکایي عسکر وژل شوي دي. د متحده ایالاتو پخوانی د دفاع وزیر چیک هیګل وایي د دې وخت را رسیدلی چې موږ له افغانستان راوځو. موږ به راوځو مګر دا کار باید مسؤلانه وکړو. هغه وایي د مۍ د اول ضرب الجل غیر واقعي دی. هیګل وایي ټرمپ د کابل حکومت له خبرو څخه لرې نه وای ساتلی. د امریکا د کانګرس جمهوریت پال استازي وایي امریکا باید په افغانستان کې پاتې شي ځکه د کابل حکومت پرته له امریکا څخه سقوط کوي. او بل دا چې چین په افغانستان کې طبیعي زیرمو ته لاسرسی پیدا کړی. هغه وایي چین خام او مدني توکو ته ضرورت لري او افغانستان زیات لري. بلخوا نیویارک ټایم نن له کابل لیکي طالبان باور لري چې د جنگ میدان یې ګټلی. د هغوی روحیات اوچت دي. یو غربي مبصر نیویارک ټایمز ته ویلي زه فکر کوم چې طالبان 90% درست دا جنگ بایللی به د غني صالح تر مشرۍ لاندې هر څه تر پخوا خراب شوي دي. د ډسمبر په میاشت کې حکومت په کندهار کې 200 پوستې پرته له مقاومته طالبانو ته خوشي کړي. اخبار لیکي زیاتره افغانان وایي طالبان تر حکومت کم فاسد دي. دا واشنگټن پوسټ او ایشیا فاونډیشن سروې وایي 83% افغانان د طالبانو سره د سولې ملاتړ کوي. اکثریت افغانان انتخابات د ښځو حقوق او غوښتل اسلامي قوانین غواړي. اکثریت افغانان د امریکا د سولې د پلان ملاتړ کوي حتی که طالبان په آینده حکومت کې حاکمه ونډه هم ولري.